د awful لغات معنا ده ډیر خراب یا ډیر بد. دا موږ په یو څو جملو کې استعمالو، نو ویډیو وګورئ در سره. لومړی مثال دی It smells awful. It smells awful. دا بد بوی کوي. هر څیز چې خراب بوی کوي نو ته ورته استعمالولی شي چې ډیر خراب وي. smell اسې هم موږ د خراب بوی دپاره استعمالو. It smells awful. دا بد بوی کوي. His outfit is awful. His outfit is awful. د هغه جامې خرابې دي. کله چې هم د چا لباس ښه نه وي ته ویلی شي His outfit is awful. د هغه دا لباس د کار نه دی، خراب دی. یعنی awful دی مطلب خراب دی. His behavior was awful. His behavior was awful. د هغه چلند خراب و. د هغه خوی ښه نه و، خراب و. څوک چې یو چا سره ښه خوی ونه کړي ته ویلی شي His behavior was awful. د هغه چلند یا خوی خراب و، صحیح نه و. I have awful headache. I have awful headache. سخت سر درد لرم. موږ بعضې وخت کوو که نه زما سر درد ډیر خراب دی یا ډیر خراب درد کوي سر مې. I have awful headache. سخت سر درد لرم. The weather is awful. The weather is awful. هوا خرابه ده، یعنی ښه نه ده، خرابه ده. The weather is awful. The house smells awful. The house smells awful. کور بد بوی کوي، یعنی خراب بوی کوي. The house smells awful. کور بد بوی کوي. او یو بل مثال به داسې ووایو چې کوم څیز دې نه خوښېږي یا ښه نه ښکاري ته ورته ویلی شي It looks awful. It looks awful. دا ډېر خراب ښکاري. نو دا و د awful usage. تاسو کولی شئ ګوګل کې نور هم دې باره کې سرچ وکړئ او مختلفې جملې استعمال کې راولئ.